عزیزانو دا خبره شاهد ډیر کم انسانان بداسي چې هغه د مرګ خلاف یې د داسې مرګ چې هغه سړی له دنیا پانیکي اولاد شي د ابد الاباد د پاره له دې دنیا سترګې پټې شي د مسلمان ایمان او یقین دا دی چې پس له مرګ به زه بیا راپورته کېږم د الله حضور د الله دربار د قیامت ورځ د محشر میدان دلته به زه حاضرېږم زما د هر ساه به زه حساب و الله ته ورکومه او چې کوم څوک ایمان نه لري اسلام نه لري کلمه نه لري مؤمن نه دی مسلمان نه دی هغه وایي چې مړ سوم نو مړ سولمه هېڅ یو شی چې دی هغه سته نه العیاذ بالله. عزیزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا د انسان لمرګ تیښته داسې معنا لري علامه بهقي حدیث نقل کړی دی د انسان لمرګ تیښتېده داسې معنا لري لکه یوه ګیدړه ده پر هغه باندې د مځکې پور باندې دی دا ګیدړه راسي یوه غاره پیدا کړي یا غاره جوړه کړي هلته کښېني دا مځکه ورته وایي زما پور زما قرض دا ګیدړه بیرته له دا غارې و د دا کور و د دا ځای راوځي بیا په منډه 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 بیا یو ځای یو غاره پیدا کړي بیا هلته ولاړه شي هلته ځان دمه کوي هلته مځکه بیا ورته وایي زما پور بیا دا ګیدړه له دې مځکې ځان خلاصوي بیا یو ځای ولاړه شي یو ځای چې ودرېږي ستومانه بیا دا مځکه ورته وایي زما پور نو دا ګیدړه له مځکې ځان خلاصولی نشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي بني آدم له مرګه ځان خلاصولی نشي په هیڅ صورت. تاسو وګورئ عزیزانو که له مرګه خلاصون وای که له مرګه خلاصون وای نو په خدای قسم په ذوالجلال قسم دا محمد رسول الله مبارک به تر قیامت پورې ژوندی وای تر قیامت ته به الله ژوند ورکړی وای. نو لہذا ژوند نسته دا مسافر خانه ده دا موږ مسافر یو الله او رسول فرمایي نو مسافر به څو ورځي خامخا به له هغه ځایه ځي خپل کور ته اصل کور زما استاد چې دی هغه آخرت دی هغه قبر دی هغه د حشرګاه میدان دی د هغه بعد فیصله ده یا جنت دی یا جهنم دی نعوذ بالله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي علامه سیوطي صاحب رحمه الله یو عجب حدیث نقل کړی دی فرمایي وایي دغه بچی چې کله د مور په خېټه کې بیا د بي ډېره معافي نو دی چې کله پیدا کېږي نو دی ډېر ژاړي چیرې روان یم خوشحاله یم آباد یم ډېر ماته رزق میلاویږي خوراک میلاویږي ښه ژوند را باندې تېرېږي دا زه چیرې روان یم دی چې کله پیدا شي او بیا دی ژوند ور باندې تېر شي لکه ما تا په خپله راواخله چې ژوند را باندې تېر سو ما و تا نن دا فیصله وکړه چې د عادي خېټه چې کوم وه دا تنګ ځای و دا تاریک ځای و دا زما او ستا خوراک چې کوم و دا خوراک نه و دا هسې هغه ژوند تېرېدولو نو ما و تا دا فیصله وکړه چې هغه خبره هغه ارمان زما او ستا بې ځایه ولو. داسې د الله رسول فرمایي دا اوس چې ما تا د مشرق مغرب شمال جنوب لمر اسمان سپوږمۍ مځکه ولیدله نو موږ وایو یاره دا قبر هم یو توره تیاره ده یو کوچنی ځای دی یو کډی دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله مؤمن قبر له ولاړ سي لکه چې د په ژوند کې ویله د عادي خېټه دا اسی یو داسې ځای و چې د ژوند د تېرېدو نه و. پیغمبر علیه السلام فرمایي دی چې کله قبر له ولاړ سي دا دنیا به هم په دغه شان وبولي دا دنیا خو هسې وخت تېرېدولو یو غر هلته و بل هلته و یو مشرق و بل مغرب و یو شمال و بل جنوب و ټوله دنیا دا ولا نه آخرت داسې ځای دی داسې ځای دی داسې ځای دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي ادنا سے ادنا جنتي کم سے کم جنتی په ژوند کې صرف یو واره ویلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا دی وفات شوی دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د جنت به دومره یي لکه دغه دنیا لس واره
مشرق مغرب شمال جنوب په عربو انسانان موږ پکې ګرځو او بیا به هم په زرو کلونه به موږ هغه انسانان ونه وینو چې دا دنیا په یوه کونه او بله کونه کې اوسیږي. نو دا د انسان د ادنا سے ادنا مسلمان دپاره دومره جنت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي. بیا عجبه درته کوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای چې کله الله پاک د چا مرګ چیرې لیکلی الته د کار او ضرورت پیش کی بیا دی په خپله ترګر جهان په منډه روان یې هغه ځای ته ځان رسوي چې ځان یې ورسوي هغه د ده د مرګي ځای دی. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، که چیرې دا مرګ لره تلل په داسې رضا وی لکه ما او تا چې بازار لره ځم مسجد لره ځم، نو ستا څه خیال دی ما او تا به په ټول ژوند د مرګ ځای لره تللی وای؟ قطعا نه تللو. الله یو داسې بندوبست راته وکوي چې ما او تا په خپل مرګي خبر کړي نه یو، ما او تا د ګټې په نیت روان یو، د ژوند په نیت روان یو، د صحت په نیت روان یو، د خندا په نیت روان یو. د هغې خوا مې تاوان راوړی، د هغې خوا مې مرګ راوړی، د هغې خوا مې ناجوړي راوړي، او د هغې خوا ما او تا ناکام راغلی یو. نو دا څوک؟ دا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله د چا مرګ الله چیرې لیکلی هلته د ضرورت د کار الله پیش کې ترګر جهان دی ټالی وي ما پرېږدئ ما پرېږدئ زه ځمه داسې کار لرمه. بیا چې هغه ځای ته ورسېدی بیا الله پاک د لره مرګ راولي. دا اوس کې یو ځوان و، دا د نیویارک څخه راغلی و، ابدالي و، د قندهار و، د کوټې اوسېدونکی و. نو دا راغلی و دلې کوټې لره هغه مطلب د بچانو ترتیب برابر کړی و چې ځم به امریکې ته. نو د وخته تقریبا دورې و، څو عمر به دورې تېر کړی یې. نو دلې ټول ترتیب برابر کړي چې کاغذان ماغذان بچانو ټول هغه نسلټي چې د هغه یې واخیسته د امریکې. نو رالی کوټ ته چې رالی بس 4-5 ورځې بعد به ځي د ده پرواز د امریکې یا د نیویارک. نو د ده یو کاټ پاته سوی په اسلام آباد کې، کاټ پاته سوی یا ورک سوی یا یو ځای مطلب هیر سوی، بیرته پسې ولاړی. چې پسې ولاړی نو هلته به تللی یا کاټ به خامخا پیدا کړی یا به یو ځای ته رسېدلی، د هغې خوا بیرته واپس یوازې را روان دي. بچیان که نه راورسول، بچیان یې راورسول سبا او بل سبا بیا ولاړی. نو چې ولاړی بیا پر لارې باندې کوچ فصلو کوچ واوښتی او دغه ځوان پکې شهید سلو. بیا کندهار ته ویوړی، الله دې مغفرت وفرمایي، الله دې جنت عدن نصیب کړي. یوه کوچنۍ بچی یې پاته سوله، امریکا څه سوه، ارمان څه سو، ژوند څه سو، ای تلل څه سو، هغه لوی لوی منصوبې چې جوړې کړې وې. او عجبه خبره دا ده زموږ اکثره خلک له پاکستانه افغانستانه په دې وجه غورځي چې دلته ژوند په امان نه دی، دلته د انسان مرګ چې دی هغه ډېر اسان نه دی، دلته مرګی چې دی هغه سړی نه پرېږدي. یعنې خو د هغه فکر بل فکر خو نو نسته. نو چې ولاړی بیا چې چیرې د ده مرګ لیکلی و الله پاک په کار پسې راوستی. بیا چې کله دا بچانو مرګی الله نه و لیکلی هغه یې راورسول، بیا یو بانه ورته جوړه که دا کار داسې نه و چې د ورکېدو ولو، خو چونکې الله پاک د ده دپاره ترتیب داسې جوړ کړی و چې پر دا ځای په دا شپه په دا کډک کې په دا شلک کې په دا اوبو کې دغه بس به اوړي او دا به پکې مرې او دا به پکې شهیدېږي. نو خو معلومه دا سوه اینما تکونو یدرککم الموت، چې چیرې یاست هلته به تاسو لره مرګ راځي. ولو کنتم فی بروج مشیده، که څوم تاسو په لوړو لوړو بلډینګانو کې اوسېږئ هلته به هم تا لره مرګی خامخا راځي. اوس په دې خبره باندې بیا هغه روایاتو کې راځي. زما خبره دا روانه وه چې مرګی سړی پرېږدي نه، که پرېښودل کېدلی نو حق د محمد رسول الله، حق د محمد رسول الله. نو نسته پیغمبر علیه السلام ما او تا د میږي حیثیت هم نه لرو چې پر دې دنیا دې پاته سو. او بیا روایتو کې راځي هغه د سلیمان علیه السلام په باره کې راځي، ډېره مشهوره خبره ده. یو ورځ یو سړی ناست دی د سلیمان علیه السلام سره، نو اسرائیل علیه السلام رالی په خپل شکل کې یا د انسان په شکل کې، و دا ځوان ته بار بار کتل بیرته اسرائیل علیه السلام ولاړی. چې ولاړی دغه ځوان
اسرائیل علیه السلام ته چې وکتل حریان سو چې ماته ډیر کتل خیر خو به یې سلیمان علیه السلام ته ویل ما له دې ځای پټ دا راغلی دی داسې نه چې زما روح چې دی هغه قبض کړي زما روح قبض کړي نو بیا سلیمان علیه السلام وایي د هندوستان له راواستوئ هغه د جناتو د هواو د فرشتو په هر قدرت چې نو چې راواستوئ قرار څو ورځې بعد اسرائیل علیه السلام سره بیا ملاقات وسو د سلیمان علیه السلام بیا ورته ویل ابل اوس دغه سړي ته داسې غریب ته قتل کرا قتل څنګه خبره وه هغه غریب وبېرېدی بیا ما واستوي هندوستان لره وایي اسرائیل علیه السلام ورته ویل چې الله فرمایل ورسره فکر کار نه څه بلا وایي الله فرمایل چې د دې سړي روح به ته په هندوستان کې قبض کړي او دلته د ستا سره ناست وخت ډېر کم پاته و نو زه حیران پریشان وم چې یا الله ستا امر او ستا حکم به زه څنګه پوره کوم وایي بیا چې تا هلته راوستي نو ستا کور ودان زما سره د ډېر کومک وکړي یعنې دې سړي له مرګه ځان بچاوئ دې سړي له مرګه خپل ځان کاتئ یعنې ما او تا چې دا کله په یو کار پسې روان یو چیرې مرګی لیکلی دی دا کشکې توری نه دی کشکې زه نن وتلی نه وای کشکې زه نن پر دا لاره راغلی نه وای کشکې دا خبره ما نن کړې نه وای زه به مطلب بیا دغه میلمستیا او واده او جنازه او پلانې له نه تلمه خو دا الله فرمایي ما کار در پیش کوي ستا مې دلته ژوند در تمام کړی و هغه بله خبره د احتیاط به کوو احتیاط به ما او تا کوو بیا دا احتیاط پوره کول نه پوره کول د لوی الله کار دی اینما تکونو یدرککم الموت چې چیرې یې هلته به الله پاک تا لره مرګ راولي ما او تا لره مرګ راولي نو د الله رسول فرمایي یا ایها الناس توبوا الى الله اے خلقو تاسو د الله و طرف ته توبه گزاره سئ قبل ان تموتو مخکې تر دې چې تاسو لره مرګ راځي یا تاسو مرئ دا خبره ختمه شوه